السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده عبد الله بن عباس رضي الله عنه رواتي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارسخم يوردي دي ومن شرب كشاوت شل وغربت شراب لم يقبل الله منه 3 أيام صرفا ولا عدلا. ذري ورجع الله نا فرزي عبادتنا نفي عبادت قبلي. ومن شرب كأسا كشايو كاسا شراب غرل لم يقبل الله صلاته 40 صباحا سلويش ورجي المنزل نقبليش. او رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر همیشه چې څوک شراب خوري رشد ځان په رشد کې حقا على الله ان يسقيه من نهر الخبال. رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق د چې دته به او باور کې هغه جهنم څخه صحابه کرام ورته دا نهر الخبال چې رسول الله صلى الله عليه وسلم السديد اهل النار هغه زخمونه او هغه جړې او بد اهل نارو. دوزخان خو په دوزخ کې سوځل کیږي، بدن ویل کیږي، بدن زخمونه کوي، خو لیکن بدن په کمیز نه. نی په دنیا کې خو سړی ته اور واچي سوځل کیږي ختم سي، خو په دوزخ کې دا د دوزخ اور داسې دی چې انسان سوځي عذاب ورکوي خو دی ویل کیږي نه. او که پوست ځینې ویلی سي غوښې ویلی سي نورې بیرته په راشنې سي. الله دې مو وساتي له دوزخ څخه. نو دغه د دوزخیانو دغه زخمونه او دغه اوبه دا ځي بیا یو ځای جمع کېږي، نو هغه بیخي ډېرې وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورځ قیامت په ورځ باندې چې دغه کافرانو منافقینو او دغه عصات نافرمانه داسې وژاړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي د دوی ژړا کوه مځکې ته را شوه کړول سي، هغه رودونه به ځینې جوړ سي، دریابونه به ځینې جوړ سي. څومره مخلوق دي تاسې فکر ورته وکړئ. د آدم علیه السلام آدم علیه السلام څخه بیا تر یوم القیامت څومره انسانان، څومره نر او ښځې، څومره پیرانان مړه سوي دي او څونه زوکېدلي او څونه به لا راسي، څونه به بیا ولاړ سي. نو دلته به چاته دې سوال پیدا کېږي چې دا خو نو لږ اوبه وي، نو دا شرابیان خو نو ډېرې څنګه به په رسېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي هغه زخمونه د دوزخیانو چې هلته جمع کېږي دا به بېرته په دوی باندې څښل کېږي، هغه به هم داسې ګرم وي چې وي چې کلمې بیا لاندې راووځي. او د عباده بن صامت رضی الله عنه باره څخه روایت وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل والذي نفسي بيده، زما دې په هغه رب سره قسم چې زما نفس د ده په قدرت کې دی، زما امت باندې به داسې وخت راسي فالله فلعبو په بازیو په خندا به شپه تېره کړي، شراب به وخوري، سروزونه به وژغوي او اکل الربا به وي، او هغه خلک چې ورېښمین لباسونه اغوندي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي سهار چې راکښېني په یصبحو قردة و خنازیر، بیزوګیان او خنجران به راپورته سوي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم باره څخه عمران بن حسین رضی الله عنه مبارک روایت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویلي دي په هذه الامة خسف و مسخ و قصف، په دې امت کې مسخه کېدل دي د انسانانو مخام به مسخه سي او خسف دی په مځکه به ننوځي. قال رجل من المسلمین، یو صحابي و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته ویل یا رسول الله متى ذلك، دا وخت به بیا څه وخت راځي چې ستا په امت کې خسف هم راځي په مځکه هم ننوځي او مخام به هم د بیزوګیانو او د خنجرانو په شکل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته اذا ظهرت القنان والمعاصب وشربت الخمور، دا چې د سروزونو او ډمان او سارنګۍ او دغه بلاوې ډېرې سي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وتل چې شراب خوړونکي پیدا سي زما په امت کې. امام ترمذي حدیث کتاب الفتن باب نمبر 38 کې روایت کړی. او دغه رنګه د معاویه رضی الله عنه باره څخه روایت وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شرب الخمر، که چا شراب وڅښل فجلدوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسې وهي اتیا درې فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، که څلورم وار ورته راوګرځېدی بیا نو مردار کې مړی کوي مرګ روا ده.
او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی نسائی کتاب الاشربه باب نمبر 440 کې ذکر کړی دی عبدالله بن عمر بن عاص راته نسخه روایت چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک كل من شرب الخمر فجعلها في بطنه چا شراب وخوړل په نس کې پراته ولم تقبل منه صلاة 7 والمنځونه نه قبلیږي وان مات فيها دا شراب د په نس کې پراته و دی مرس مات کافرا دا کافر مرس الله ته وسات او دغه رنګ د انس بن مالک راته نوم بارس خرواتي وای من فارق الدنيا وهو سكران که څوک له دنیا څخه ولاړی مرس دی په نشه کې و نو دخل القبر سكرانا وقبر ته به هم داسې په نشه کې ورولي وبعث من قبره سكرانا لقبر السراپور سیم داسې په نشه کې به وامر به الى النار سكرانا رسول الله نوی اور ته به کش کې داسې په نشه کې به وإلى جبل هغه غرت يقال له سكران فيه عين يجري منها القيح والدم رسول الله صلی الله علیه هغه غر چې په دوزخ کې جوړ شوی دی د اور غر دی چې د هغه نوم سکران دی په هغه کې چینی دی هغه چینی هم د اور چینی دی او به چې د هغه هم د اور دی دا د الله جل جلاله یو قدرت دی او به اور سره سره جدي خو چې په دوزخ کې چې کوم اور دی هغه چې کومې چینی کې پکښې دی هغه هم د اور دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي د هغو چینو اوبه به القیح والدم دا د دوزخیانو زخمونه او وینې و دغه به وهو طعامهم و شرابهم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دغه به د دغه شرابیانو خوراک او څښاک وي نو محترمینو شراب هغه عظیم جرم دی چې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې منع ځین کړی ده ګناه کبیره ده د زنا او د شرابو فرق نشته نو محترمینو ډیر خلک له ما څخه پوښتنه کوي او ډیر ښځې پوښتنه کوي زما مېړه شراب خوري زما مېړه شرابي دی ډېر پلرونه پوښتنه کوي چې وایي زموږ اولادونه شراب خوري نو محترمینو دا دومره عظیم جرم دی دغه به اخر کافر کېږي ځکه مصر پر کبیره ګناه باندې سړی پر کبیره ګناه باندې همیشه توب وکړي دا به بیا کافر کېږي الترغیب الترهیب صفحه 102 جلد نمبر 3 الترهیب عن شرب الخمر او دغه رنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت او اول ما نهاني ربي بعد عباده الاوثان رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک اول وار چې الله جل جلاله زمانه کلمه ولتاسي بدپرستی ما کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بدپرستی نه کوله یعنی امت ته د امر په دې سره کوي چې تاسو بدپرستی ما کوي بت سجدي ما کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بعد د شراب څښلو څخه زما امت منک او وملاحات الرجال او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما امت له خپل ما باندې زوم منازعو جوړو سمانه کوي تاسو په ما باندې کې اختلافات هغه جګړې ما کوي نو خو دا اوس موږ وینو چې د انګريز پاچان دي انګريزي روزي انګريز را استولي دي انګريز اختلاف جوړي هغه دارو د نکدین دي وسمراوي نور نوي شان دین تراوله او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورڅخه روایت و ما من قوم اجتمعوا على مسكر في الدنيا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې یو قوم د نشي پر شان باندې نه سره جمع کیږي لکه دا اوس خلک چې په پکنیک کوزي شراب سره وړي چرس سره وړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کرا جمع سول جمعهم الله في النار په دوزخ کې به الله دا سره جمع کی پر اور باندې نو فيقبل بعضهم على بعض یعنی ولام به بعضتم خان ورواړي تلاومون یو له بل به ملامتي سره وای ويقول احدهم للاخر یو اندوال بابل توای یا پلان کوي لا جزاك الله عني خيرا تاسو دې الله خیر نه درسیمات دې سونه بدر سره وکول دې په سونه بده باندې روش کلمه دې څومره د ابدي ژوندۍ د اثرات څخه محروم کلمه نو محترمینو دغه د شراب او د پکنیک انډیوالان دا بات بیا په اور کې تاسو یو له بل سره پښمانه یا یو له بل به سره لعنت وای چې تاسو زله الله له دین څخه لري کلمه هغه ما په زور نه یبولې
دا خو تا په خپل طبیعت راسره کړلی وي نو هلته پښیمانتیا بیا په ګټه نه درځي پښیمانتیا په دې دنیا کې ښکاره کوي او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره څخه روایت وي که چا شراب وڅښل الله جل جلاله به سم الاوتاد هغه زار سم الاصوات هغه زار د چا ورکې د اصوات چې هغه اساوید چې هغه حیات عظیمه غټ غټ ماران دي د دغو زار به په ده باندې وڅښي په ورځ کې د قیامت دا داسې زار دی چې دی وچښي د بدن غوښې او د مخ غوښې به ټولې راوولېږي او دومره بدبویي بېځي چې د دوزخ خلک به د دغه شرابي د بدبویي څخه پناه غواړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لعنت دي پر خرڅوونکي باندې پر وړونکي باندې په څښونکي باندې مکاشفة القلوب صفحه 425 باب نمبر 21 باب فی عقوبة شارب الخمر و دغه رنګه د عمر بن اختار راته نوم باره څخه یو وخت پوښتنه وسوله چې تا په جاهلیت په دور کې ولې شراب نه خوړل عمر راته نوم مبارک خو ډېر عاقل و ورته ویې ویل ما څه شیان د جاهلیت په وخت کې نه دي کړي زنا درواغ شراب زنا یم په دې وجه نه کوله چې هر سړی دا ډول قریب لري چې زما خپله لور خوابدېږي د بل چا په خپله لور خوابدېږي درواغ په دې وجه نه ویل په جاهلیت کې چې درواغ انسان بې قدر کوي څوک بیا خبر نه مني او شراب مې په دې وجه وایي نه خوړل چې هغه د انسان عقل ځایلوي عقل چې ځایل شي بیا انسان چې هر څه په مخه ورلاغه کوي نو ځکه وایي وخت یو د خان زوی و د کلي د ملک زوی شراب خوړلی و نو راوتلی دی مخکې دا د جاهلیت په زمانه کې رسم دا و چې د خلکو مړي سوځل نو دوی شراب خوړلی دي نو را په نشه کې دی یو ادیرې ته راغلی دی نو د ادیرې سره خلکو ښځه مړه سوې ده نو اور پر بل کړی دی چې ویې سوځي هغه پر ماښام سوی دی باره پرېښه دی چې سبا سهار وي باره وسوځو نو دی نشي خو چې رالی د شرابو په نشه کې دی مست چې ویې کتل ښځې د پرته ده بس باره ورته لګیا سو نو چې خپل شوق تماشا یې ختم کړ چې سهار سو د ده د شرابو نشه ولاړه چې ځان ته یې وکتل ټول په وینو په زخمو باندې ککړ سوی دی او مړې ښځې ته هغه هم بیا سوځل سوي ته دی لګیا و ټوله شپه نو ما راته نه وایي شراب عقل ځایلوي عقل چې ځایل سو ایمان هم د سړي څخه ولاړ سي په نارواو باندې هم اخته سي په نارواو باندې هم ورور سي یو وخت یې چا راته وویل چې موږ یو قریبه یو چا ته ورکړې ده نو هغه شرابي دی لیواتاتو سره کوي د شا لخوا د ښځې سره دا کارونه کوي هغه قریب مو راله جاړ ما دا په اور کې خو تاسو واچول په شرابو تاسو کم نه عصمت کې خبر چې دا شرابي دی نو شراب چې وخوړل بیا د مورو د خورو فرق نه پر کېږي بیا په ښځو کې د جماعو د خولې و د دې شانو فرق نه پر کېږي نو شراب یو هغه عظیمه ګناه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کړو 40 ورځې لمونځ نه قبلېږي او که مړ سو په بدن کې شراب و کافر مړ سو محترمینو اوس څومره ډېر دي مسلمانان په اخته دي داسې په خارج کې مسلمانان دي هغه خو بیخي ډېر پروش دي دا دلته په پاکستان او په افغانستان کې څومره د شرابونه چې خرڅېږي په افغانستان او په پاکستان کې په یو ځای به هم دغونه شراب نه خرڅېږي دا هغه اسلامي ملکونه دي څومره زنا و فحش په موږ کې روان دي څومره لواطتونه زناوي چې په موږ کې روانې دي څومره د سود کاروبار چې په موږ کې روان دي شیش موږ نه دي کړي چې یو ګناه ده هغه موږ کړی دی صرف دا یو نوم پراپرو دی چې مسلمانان یو دا نوم مو له ځانه نه دي غورځولی او په حقیقت کې راسه غورځول سوی دی نو ځکه شراب و ایمان نه سره یوځای کېږي سود و ایمان نه سره یوځای کېږي زنا و ایمان نه سره یوځای کېږي غلا و ایمان نه سره یوځای کېږي قتل و ایمان نه سره یوځای کېږي یو د اسلام پوښ را باندې پروت چې نور دننه بس خلاص شو نو د خدای په لحاظ خپل آخرت دپاره د خپل قبر دپاره د شراب پرېږدئ
بیا چې په ورځ قیامت ندامت ښکاره کوي پښیمانتیا ښکاره کوي یوه ذره ګټه هم نه کوي هغه د شیخ مبارک خبره ده وایي که توانستیم ندانستیم چې پوهېدلم چې طاقت مې ونه پوهېدلم چې ژوند مې و د لمانځه طاقت مې و د روژې طاقت نه پوهېدلم بس هغه جهالاتو په پارکو په شرابو کې پراتېره سوم چې دانستیم نتوانستیم چې قبر ته ولاړم سپین کفن یې راباندې واغوست او ګوتې یې راوتړلې زنه او سر راوتړی نو چې قبر کې ورشي واکم دانستیم پوه سولم دلته یې د سر سوړه خلاصه سوه د یورپ کې چې کوم مسلمانان دي په افغانستان او پاکستان کې چې کوم مسلمانان دي وربسې قبر لره دلته چې د سر سورۍ خلاصې نو نتوانستیم دلته بیا طاقت نشته دلته بیا نه توبه ګټه کوي نه لمونځ بیا ګټه کوي والسلام علیکم ورحمة الله